ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. او قسم دی خامخا کتو چې د الله تعالی په لار کې ووژل شي یا مړه شي نو خامخا د الله تعالی له طرف نه بخښنه او رحمت ډېر غوره دی د هغې مولنې نه چې دی جمع کوي. او قسم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او خامخا کچیر تو سے مړه شي یا ووژل شي نو خامخا خاص د الله تعالی په طرف تو سے رو جمع کړی شي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نو صرف دی الله تعالی د رحمت په سبب ته د الله په لار کې ووژل شي یا مړ شي نو خامخا د الله تعالی له طرف نه بخښنه او رحمت ډېر غوره دی د هغې مولنې نه چې دی جمع کوي او د دې د پوره بخښنه غواړه او له دې سره په کور کې مشوره کوه. بیا چې کله ته پخه اراده وکې نو په الله تعالی باندې توکل کوه. یقینا الله تعالی له توکل کوونکي سره مینه کوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کچیر الله تعالی تو سے مدد وکي نو بیا پتو سے باندې هیڅوک غالب روتلن کې نشتا او کچیر تو سے بے مدد پریږدي نو څوک دی هغه کس چې د هغه الله تعالی نه بعد بتو سے مدد وکي. او پس لازم ده چې مؤمنون خاص په الله تعالی باندې توکل وکي.